د اکتوبر په 11 نیټه باندې شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 15 سرحدي پولو باندې سختې نښتې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. د دغو نښتو نه پس د اکتوبر په 12 نیټه باندې دغه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. په دې دروازه باندې دوه اړخیز تجارت معطل شوی او د خیبر درې په لار به تاسو وینئ چې ځای په ځای باندې افغانستان ته مال وړونکي ګاډي چې کوم دی ولاړ دي او د دې ډریوران یې چې دوی ډېر مشکل سره مخ دي او دلته ورته سهولتونه نشته. مخکې به چې په نورو بارډرو جنګ وسو دا بارډر به نه بندېده، اوس بند سوی ده چې په دې بارډر به جنګ و نورې بارډرې به خلاصې وي او دا به نه بندېده. اوس مشکل دا دی چې ډېر مشکل سره موږ مخ یو دلته باید موږ ته لاره خوځي چې روټۍ مشکل ده، د منځونو مشکل وي، اوبه نه وي، ډېر زیات مشکل سره مخ یو موږ باید رابر کړی مې چیک بورډ د روانې ما افغانستان ته دلته موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. ټول ډریوران ټول دغه شپږ ورځې وشو چې دا لار باندې لکه نور بارډرو باندې جنګ ده، دلته دغه بارډر باندې هیڅ څه نشته ده او دا شپږ ورځې وشو چې دا ګیټ بند ده. ټول ډریوران له ډېر مشکل سره مخ دي. هغه څه خرچه یې سوه، هغه څه د ګاډي مصرف یې چې څه د ګاډي خرچه یې سوه، هغه ټول دلته په مصرف وخوړله، ټول یې مصرف کړل. اوس هیڅ یو ډریور هم تاوان نه لري چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسوي په دې خرچه باندې. او بل دلته د لمونځ د اوبو د خوراک څښاک ډېر مشکل وي. هر سړی چې هر ډریور چې ځي ولاړ ته ځي ترکاري پسې هغه پسې بیرته چې راځي مصرف یې زیات وي. دلته هر ګاډي نه تقریبا 4-5 روپۍ د دې ورځې مصرف لري. دواړو حکومتونو نه موږ خواهش لرو چې موږ ته ګیټ خلاص شي، موږ لاړ شو په خیر خپل وطن ته او هر سړی باید خپل ځای ته په خیر سره ورسي. نه یوازې پاکستانی مصنوعات یا ایکسپورټ مالونه په دې لار باندې افغانستان ته ځي، بلکې په دې باندې ترانزیت مالونه هم افغانستان ته اوړي. د سره سره په دې لار باندې د افغانستان نه پاکستان ته په سلګونه ناروغان، زده کوونکي او یو شمېر عادي وګړي چې کوم دي دا پاکستان ته په پاسپورت او ویزا باندې راځي او دلته خپل ضرورتونه پوره کوي. خو اوس دغه تیرو خواوشا شپږو ورځو راهیسې دا سلسله ودرېدلې ده. په دې لار باندې هیڅوک تګ راتګ نشي کړی او دلته پاکستانی چارواکي یې چې دوی احتیاطاً دغه تورخم دروازه تړلې ده.